امام بخاری یو بل حدیث ذکر کړی دی یو خلاصه ده چې د جمعې پر ورځ باندې چې کوم دوام اذان دی داغه مسنون دی، یعنی دوه اذانونه دي دوه سره مسنون دي. اول اذان چې کله مشروع شو نبی علیه الصلاه والسلام په دور کې چې کله امام په منبر باندې کښینوست خطبه ته یا په یو واقع اذان شي او دوم اذان دا مطلب تکبیر دی، دوم اذان مراد تکبیر دی. د نبی علیه الصلاه والسلام په دور کې یو اذان شي، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په دور کې یو اذان شي، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په دور کې یو اذان شي، یعنی یو تکبیر شو او یو اذان شي. او چې کله د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دور روغه په یو وخت د خلق زیات شول، بیا په یو وخت د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ یو بل اذان هم مشروع اته اذان عثمانیه، یعنی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه اذان مشروع شو. یعنی اول اذان چې کله خلق جماعت ته نه ورغلای په زوټه باندې اذان کو، دا اذان د نبی اسلام په دور کې نه و، عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا شری شو حکم یې ورته وکړ. او نور دوه اذان نه، یعنی یو تکبیر او یو د خطبه په وخت کې اذان، نو دغه درې سره چې کی مادي دغه شرعي دي، اذان شرعي ورته وي. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ اذان ته اذان شرعي او نور اقامت ته او بل اذان ته هغه اذان شرعي دی. په دغه واقع میږي چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کیم اذان اضافه کړی دغه اذان هم صحیح دی او غیر مقلدین دا خبره نه مانی چې اذان عثماني دا بدعت دی، دا بدعت دی، دا صحیح نه دی. نعوذ بالله صحابي باندې دا څه ټوک لګول دي. نو د غیر مقلدین ممدوح علامه ابن تیمیه هغه دا خبره بیانوي چې د مسلمانونو په دغه اذان باندې اتفاق دی، دغه وجه نه چې دغه اذان شرعي دی. حديث وروي عن سعيد بن يزيد قال إن الأذان يوم الجمعة كان أول حين يجلس الإمام، أول أذان ولتش كلا إمام في المنبر بنكشنست في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كلا عثمان غني رضي الله تعالى عنه دور رغي وكثروا دل خلق تعداد زيوتش، وأمر عثمان يوم الجمعة وعثمان غني رضي الله تعالى عنه د جمعې پر ورځ باندې یو بل اذان حکم ورکړ. نو میږي چې دا اذان دا مشروع دی او غیر مقلدین چې نه دا اذان مشروع نه دی بلکې بدعت دی. مشهور عالم دا غیر مقلد مولانا جوناگڑی دا ہے کہ ہمارے زمانے میں مسجد میں جو دو اذانیں ہوتی ہیں وہ صریح بدعت ہے اور کسی طرح جائز نہیں ہے. فتاوی ستاریہ جلد 3 صفحہ نمبر 50. یا چې دمیش په دور کې چې کوم دوه اذان نشي، یو اول اذان په زوټه، یو بل هغه اذان چې کله امام په منبر باندې شینی چې دا دوه سره بدعت. دوما حوالہ فتح علماء حدیث کے لیے اذان عثمانی جس کو پہلی اذان کہا جاتا ہے اس کو مسجد میں کہلوانا بدعت ہے، دا په جماعت کې بدعت. فتح علماء حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 179. محمد ادریس سلفی دا غیر مقلد ہے، دا د یو سوال په جواب کې دا لیکي چې ول اذان الاول بدعت، اول اذان چې دا بدعت ہے. نو غیر مقلدین دا د امام بخاری هم مخالفت کو او د نبی علیہ السلام هم مخالفت. غیر مقلد یو بل عالم دی عبدالستار رحمانی، دغه کتب لیکل د عجیب او غریب بدعت په دا کتابه کې یو د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دغه اذان ذکر کړی. نو الله تعالی د میشتو سماف کو دا مره غلطه فرقه نو چې مو اول خبره ته بیان کړی و چې دای سړی ته نه کسي چې دا خبره چا کړی، دا ته کسي چې خبره کیمه خبره کړی کچره د دې موافق خبره وا او خلی کچره مخالف خبره وا کچره پیغمبر هم خبره ونه او د